احمد مسعود وای نن می تعبیر مولا یعقوب بدل کړو. نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد زنګونه وهلي وه. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د احمد مسعود ضمانت وکړو او احمد مسعود ډیر خوشحاله او غواړي چې هیواد ته راستون شي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وای نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وه. موبایل مې چې کله راواخیستم زستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ بخیر یاست. ویل شکر د ستاسو صحت د الله جل جلاله څخه غواړم. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخله. راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستا زیات احترام او قدر مو وي. هیله کوم خپل هیواد ته راستن نشئ او دغه جګړې نورې پرېږدئ. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.